تاسو ته پته ده زمونږ په کور باندې یو حادثه راله او زما رور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ته شهادت ملو شو. نو که یو خوا شیخ الحدیث دی خو بل شوا شهید الحدیث دی. او شیخ صاحب چې به کلم ساره ارشاد لالا به د بدرخیلو د جماعت نه راغی نو الته به مونځ نه کو، هر سار د ارشاد جمع هغه به د شیخ صاحب سره وه. ستاسو دی جماعت کې تحسین الله دی راو دی بم کله ناکله جمیلته ابرار بم جمیلته د بدرخیلو د جماعت یو څو طالبان بم رالل. نو سار جمع د مجبوره د وجې د حالاتو د وجې نه د شیخ صاحب بالته وه. نو چې بیا به کله جمع وکړه په دغه ساره مرشاد ولاله جمع وکړه نو بیا به طالبانو داسې نیمه ګنټه 40 منټه په خپو باندې ولا زور وکړه. بیا به شیخ صاحب لاړ، هر سار به د شیخ صاحب دأب او طریقه دا وه. الله دې زمار وندار لډیر زیات جونور کی سره د روح صحت. نو شیخ صاحب بولامبل پاکه جامع به شیخ صاحب واچولې او ځان سره به د کور نه بخاری واغشت، ترمذی به واغشت، ځکه دا محدثین ځان سره اکثر په کتابونو باندې سنوکتی لیکلي هغه به ځان سره واغشتل. او ګاډي کې چې به شیخ صاحب ناستو نو شیخ صاحب به ذکر کو، شیر عالم نه تپوسو کې دا د شیخ صاحب طریقه و. هر سال بخاری ورسره و، ترمذی ورسره و، ذکر اسکاره کو. استاد جی وی پتن لگی خو بس دزی شوی. وی شیخ صاحب چې یا الله خیر، بس یا الله خیر وی زما پوګه باندې سر کې خود ویني تروانه شوی او الله نه دې کړول شهادت هم الله پاسانه ورک او مانزو مدرسې پورې نه رسیدلې. شیخ صاحب ساور کړو په 10 کې لاله 10 کې انسان وفات شيغه شهیدی. بخاری ترمذی ور سره وا چا بغاړي غشتي پل گاڑی کی باغ انسان کاروبار لذی سوک بپکے نوکرے لذی. شیخ صاحب چې کله گاڑی غشته یوسف احمد گاڑی با اللہ پاک را لرا کی زمنگ تاسو تا پتا والد صاحب سره می شکر دی دومره پیسې وي چې گاڑی پہ کېده الحمدلله. دلته چې سب دزمکه مدنو یا د شورګری نه والد صاحب لبراته دغه د وفات نه په شیخ صاحب سره نو وی په دې نیت باندې چې ز په گاڑی کې درس لازم د بخاری دلتم درس لا او بیا حقانیت هم شیخ صاحب پاغی کې با درس لته. الله د انسان د وفات ته پاره یو نیټه مقرر کړی دا لا یستقدمون ساعه ولا یستخرون، نه دا غینه مخکې کېدل شته او نه دا غینه روسته کېدل شته. که ډیرم یو انسان وای یره که دا چل شو نو بیا به بچ شو، که دا شو دا بچ شو، نه نه نه، هر قسم حربې چې موږ استعمال کړی وي بچ کېدل بالکل نو الله دغه وخت مقرر کړ. رب العالمین هم دغه وخت دغه لپاره شیخ صاحب لپاره مقرر کړو. خو د نن لسته کاله مخکې ما ته شیخ صاحب یوسف احمد چې کله زه وفات شم نو په ما باندې به جړا نه کوي. ګورې ځکه په حدیثو کې د جړا نه منع راغلی ده ان المیت لیعذب ببکاء اهله، چې په مړي باندې څوک جاړي هغه ته په هغې باندې دغه میلاویږي، سزا میلاویږي هغې مړي ته چې هغه وایي ما په جړا باندې خشته کې نور ولا تزر وازره وزر اخرى، یو ګناه الله په بل باندې نه بار کوي. نو شیخ صاحب په ما باندې بګوري چې مړ شم نو په ما باندې به جړا نه کوي، بل په ما باندې نمایش مکوي. دا لیو سپیکرو کې ګرځېدل را ګرځېدلي نمایش په ما باندې نه کوي، بس زر مې خخ کې اس څومره کسان شي. نو دا درې ورځې غیر اختیاري زما د سترګو نه به مخکې بېدلي، زما درور د پیاز احمد د سترګو نه به مخې بېدلي، زما در ویرون د سترګو نه به مخې بېدلي، زما احمد زوی د کوټې نه راووته او لکه د مار په شانتې تاوېده. بابا په باجان خو چا ډزې وکړې، ګاډي پسې ورمنډه کړې، ګاډی نه سټاټېده. بېشبې بیا زه چا سره په موټر سایکل باندې چې کوم دی سور شوم او دی لکه د مار چې دغه شي او تاویږي. خیر هر څه چې لاړو چې څه د الله را طرف نه مقرر وغه شوه، خو غیر اختیاري زمونږ د سترګو نه اوښکې بېدلې دي. الله دې په هغې باندې زمونږ مواخذه نه کوي. د دواړو جهانو د سردار مبارک بچی وه حضرت زینب رضی الله عنها او د هغې ماشوم بچی
هغه بچی چې وفات کېده نو چې بچی بیماری نو چې پلار راشي نو یو پوچې په آسان شي نو رسول الله مبارک پسې سوال جواب ولېږه چې بابا تراشه او زما بچی د ځن کدن په تکلیف کې دی رسول الله مبارک وته وی بچی صبر کوه بس صبر کو الله درکړي دی الله بدر نوالی او بچی صبر کوا ان لله ما احظا وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى هغه پس بیا سوال جواب راولېګ وی چې قسم در کوم چې راشه د دوه جهانو سردار مبارک ورغی چې ورغه نو هغه نوسه هغه ولدی لور پغه کې ورک نو د دوالو جهانو سردار مبارک چې کله هغه نوسه پغه کې واغشته د پاک پیغمبر مبارک د سترګو مبارکونه اوخ کې روان شوه اوخ کې روان شوه به دې حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه د دوالو جهانو سردار مبارک ته فرمایي ما هاذا یا رسول الله د الله رسوله د جلا نه خطو منکه او ستاسو د سترګو نه اوخ کې روان شوي ستاسو د سترګو نه اوخ کې روان شوي پاک پیغمبر مبارک او فرمایل رسول الله صحابه وتوي یا رسول الله بکر اسلام فلما را القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم نو بكوا صحابه مجلل فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين او ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه دسترګو نه چې اوخ کې بیږي په دې باندې الله پاک انسان له سزا نه ورکړي زړه چې غمجن شي په دې باندې الله پاک انسان له سزا نه ورکړي چې کله د انسان په خلی باندې ګډي وړي وي الله زدي لیدې ما الله په ما باندې غم راغی الله ما نه رضي واغشته نو په دغه خبرو باندې الله په خپکیږي په دغه الله خپکیږي د دوه جهانو سردار مبارک د سعد بن عباده رضی الله عنه بیمارو نو داغه تپوس له رسول الله مبارک ورغه چې ورغه ناغه بیهوش نو پاک پیغمبر مبارک او فرمایل قد قبضه ولی وفات شوی دی خوري ورته نه بیهوشي پر راغلی دا فپازت عیناه د دوه جهانو سردار مبارک چې سعد په بیهوشي کې ولیدو وی جلل پاک پیغمبر مبارک رسول الله مبارک او جړل او هغه وخت کې رسول الله مبارک ویلی دی بل زم کې ویلی دی د دوه جهانو سردار مبارک وی هذه رحمة یعنی دا اثر د رحمت ته جعل الله في قلوب عباده دا الله د خپل بندگانو په زونو کې رحمت پیدا کړي کله کې رحمت نه وي د سترګو نه بوخ کنه پیدا خامخا چړه کې رحمتي د سترګو نوخ کې بیږي ام الفضل دا د رسول الله مبارک ته الله چې حضرت حسین رضی الله عنه کله پیدا شو د واقعه ده نو د دوه جهانو سردار مبارک له حسین رضی الله عنه چې پیدا شروع دغه کې وتکی خو رسول الله مبارک ته نو سي ډیر زیات ګرا نو ډیر زیات ورته ګرا چې کله به د دوه جهانو سردار مبارک په سجده نو حسن او حسین به ته پوغو باندې سوار شو نو چې ترسو پورې بدوی نو کو شوی پاک پیغمبر اکبر سجده نه سر نو چتاو چې سينه حسین یا حسن اما د املا نه پروز خوګ نشي په مانزه کې بوله رخپو کې ورننه وتل رسول الله مبارک به تخفیق وکړي اسنه چې خپو کې می خوګ نشي نو چې کله حسین رضی الله عنه ورله پغې کې ورک نو هغه وی نظر می بل خوا وړید نظر می راو ګرځو نو د دوه جهانو سردار مبارک جلل وی ما وتی د الله رسول ولی جاله وی مال او جبرئیل امین سره خور راولا چې کوم ځای کې به حسین شهید کېږي د هغه ځای خور راولا سره او راته وی چې ستا امت بستا د انوسی شهید کوي وی ما وی زما د انوسی به شهید کوي نو د دوه جهانو د سردار مبارک ته چې د خپل وسیله شهادت او د شهید کولو پیشنګوشي ملو شو چې یره دا به شهید کېږي د دوه جهانو سردار مبارک سترګو کې بلیولې کنه دی بایول د زینب بچی چې وفات شو پغې کې سترګو کې بایولې کنه دی بایولې چې کله سعد ابن عباده رضی الله عنه بیمار سترګو کې بایولې کنه دی بایولې د پاک پیغمبر مبارک رضوان عثمان ابن مسعود رضی الله عنه
چې کله رسول الله مبارک هجرت وکړ مدینه منوره ته، نو لومبي صحابي چې د هجرت نه پس وفات شو عثمان ابن مطعون رضی الله عنه، د دوه جهانو سردار مبارک دومره وجړل د پاک پیغمبر مبارک د دې ګیرونه هغه اوښ کې وبهدې او د عثمان ابن مطعون په مخ باندې ورپرېوتې او فقبله عثمان ابن مطعون د مرګ نه پس کل د دینه معلومه شوه د مړي غ تقبیل او هغه ښکلوم دام جایز دی. دا د دوړو جهانو سردار مبارک هغه ښکل کړی دی او دومره جوړلی دی د مخ نه اوښکې وبهدې په ګیره او د عثمان ابن مظعون په مخ باندې پرېوتې او بیا چې کله ښخ کړه نو یو صحابي ته وایي ورشي یو غټه راواله دا ولله دې سر سره کېدو. نو هغه صحابي هغه ګټه نه شو راغېشتې ډېره زیاته درنه وه. د دوو جهانو سردار مبارک دا لیچ اوچته کړې او ورغه هغه ګټه اوچته کړه. هغه صحابي قسم په الله د رسول الله مبارک د لیچ هغه سپینواله اوسم زما سوما او نعرف به اهانا پدې بخپل رور په جنم قبر سرته وتتیګه کې خودا. زمو علما وی انسان د قبر په سر یو نه کیږي د پاره د معرفت د میت پدې به خپل مړ په جنم جواز استا. نو دا غیر اختیاری جړه خامخارونو داوی دا نه چې دا وجاړي او دا جاړي او دا جاړي هغه خو به قلب شقی او ډېر سخت زړه وي چې هغه جاړي نه پېښه به خو لیکن غم اجازت شریعت څو ورځې ورکړی دی دا 3 ورځې بس 3 ورځې غم پرون ما دوی ته ووې ما وی موږ له به دا خلک ډېرې مودې راځي خو ما وی تنبوان لرې کوو ما نیس احمد ته وی بچې د 3 ورځې نه پس وې نور نه جاړې ګورې سلمان ته وی جاړې به نه ما خپلو بچو ته وی جاړې به نه باس غم به نه کوې. زما رول الله شهادت ورکړه موږ د هغه شهادت نه خرابو